فیوچر پرفیکټ ټینس یعنی نن به موږ په دې ویډیو کې فیوچر پرفیکټ ټینس زده کوو. خو د فیوچر پرفیکټ ټینس د زده کولو نه مخکې د ټولو نه اهم او د ټولو نه امپورټنټ دا خبره ده چې تاسو د فیوچر پرفیکټ ټینس په استعمال باندې پوه شئ، ځکه زیاتر خلک په فیوچر پرفیکټ ټینس باندې نه پوهیږي، د فیوچر پرفیکټ ټینس په استعمال باندې نه پوهیږي او هغوی دا ټینس په غلط ځای کې استعمالوي. نو نن د دې ویډیو د کتلو نه بعد تاسو به د فیوچر پرفیکټ ټینس په استعمال باندې هم پوه شئ او دا خبره به زده کوئ چې موږ فیوچر پرفیکټ ټینس ولې زده کوو او کله چې زده کو نو دا بیا موږ په کم ځای کې استعمالوو. نو په یاد ساتئ فیوچر پرفیکټ ټینس موږ په هغه ځای کې استعمالوو کله چې موږ په پریزنټ ټایم کې یعنی په موجوده ټایم کې د یو پرفیکټ خبرې د یو پرفیکټ ټین د یو پرفیکټ کار په باره کې ګیسینګ کوو، د یو پرفیکټ کار په باره کې اندازه لګو، نو بیا د هغې لپاره موږ فیوچر پرفیکټ ټینس استعمالو. لکه څنګه فار ایگزامپل هغه به سکول ته تللی وي، یعنی زه په پریزنټ ټایم کې اندازه لګوم چې هغه به سکول ته تللی وي، مړه هغې به میچ ګټلی وي، هغه به خپل کار مکمل کړی وي، مزالته هغه به اوس خپل کار مکمل کړی وي، اوس به را روان وي وغیره وغیره. نو کله چې موږ داسې قسم له خبرې کوو یعنی په پریزنټ ټایم کې د یو پرفیکټ کار لا د یو پرفیکټ خبرې په اړه ګیسینګ کوو نو د هغې لپاره بیا موږ فیوچر پرفیکټ ټینس استعمالوو. خو اوس داسې قسم له جملې به موږ وایو څنګه که چېرته زموږ په سپیکینګ کې داسې قسم له جملو ته ضرورت راشي نو بیا به دا موږ وایو څنګه، او که چېرته بیا موږ له په لیکلو کې د داسې قسم له سینټنسز یعنی د داسې قسم له جملو ضرورت راشي نو بیا به یې لیکو څنګه، یعنی په یو ایسې کې لا په یو لیټر کې د لیکلو ضرورت راشي نو بیا به داسې قسم له جملې موږ لیکو څنګه. نو راځئ چې اوس دغه هم زده کو. فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سینټنس دی او سینټنس داسې دی هغه به خپل کار مکمل کړی وي، یعنی زه د یو چا په اړه ګیسینګ کوم، د یو چا په اړه اندازه لګوم چې هغه به خپل کار مکمل کړی وي. نو کله چې دا سینټنس یعنی دا جمله زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو دې لپاره یو شارټ غونتی سټرکچر دی، که سټرکچر ورته تاسو وایې هم ټیک ده او که فارموله ورته وایې هم ټیک ده. او فارموله داسې ده د ټولو نه اول به سبجیکټ ولګئ. سبجیکټ هغه چاته ویلی کېږي څوک چې په جمله کې کار کوي، یعنی کارکوونکي ته ویلی کېږي سبجیکټ. په دویم نمبر به ویل هیو ولګئ یا به شل هیو ولګئ. خو اوس ویل هیو به موږ کوم ځای کې لګو، لا به شل هیو کوم ځای کې لګو. نو په یاد ساتئ کله چې سبجیکټ یعنی دا کارکوونکی دا آی وي یا وی وي یعنی په دې دواړو کې یو وي نو د دې نه بعد به بیا موږ شل هیو لګو. او که چېرته د دې نه علاوه او یعنی آی هم نو او وی هم نو د دې نه علاوه او هیو شیو ایټو یا دیو نو د دې نه بعد به بیا موږ ویل هیو لګو. که سبجیکټ آیو ویو نو موږ به شل هیو لګو او که سبجیکټ د دې نه علاوه او نو موږ به ویل هیو لګو. او په دریم نمبر به د ورب تړ فارم لګو. څنګه چې تاسو ته ما په نورو ویډیوګانو کې ویلي چې د هر ورب څلور حالات وي، یعنی څلور فارمز وي، فرست فارم، سیکنډ فارم، تھرډ فارم او هم آی ان جی فارم. نو دلته به مونږ په فیوچر پرفیکټ ټینس کې به مونږ د ورب تھرډ فارم لګو او په آخره کې ابجیکټ. ابجیکټ هغه څه ته ویل کېږي په څه چې کار کېږي نو په آخره کې به ابجیکټ لګو. اوس کله چې دا سینټنس یعنی دا جمله زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم هغه به خپل کار مکمل کړی وي نو د ټولو نه اول فارموله وایي سبجیکټ ولګو. او تاسو ته خو ما وویل چې سبجیکټ هغه چاته ویل کېږي څوک چې په جمله کې کار کوي. نو اوس د سبجیکټ پیدا کولو دپاره د پښتو چې کومه سینټنس دی دا یو ځل د ځان څه ووایه، تا ته به اټومیټیکلی سبجیکټ میلاو شي، ستا ذهن ته به اټومیټیکلی سبجیکټ راشي چې دا بالکل دا سبجیکټ دی. پښتو سینټنس دی هغه به خپل کار مکمل کړی وي. نو چا به خپل کار مکمل کړی وي مونږ ته جواب میلاو شو هغه به خپل کار مکمل کړی وي. نو کارکوونکی پکې هغه شو که نه، او د هغه دپاره په انګلیش کې استعمالیږي هی، ایچ ای هی. په دویم نمبر فارموله وایي ویل هیو ولګو لا شل هیو ولګو. نو دلته به زه ویل هیو ولګوم. څنګه چې تاسو ته ما بره وویل که سبجیکټ آیو یا ویو نو بیا به مونږه شل هیو لګو او که د دې نه علاوه بل سبجیکټو یعنی هیو شیو ایټو یا دیو نو بیا به مونږه ویل هیو لګو. نو دلته خو سبجیکټ هی دی نو زه به ویل هیو ولګوم، هی ویل هیو. او په دریم نمبر فارموله وایي د ورب تھرډ فارم ولګو او ورب ویلی کېږي په
په جمله کې چې څه کار شوی یا په جمله کې څه کار کیږي. نو په دې جمله کې څه کار شوی دی؟ په دې جمله کې کار مکمل کېدل شوی دی او مکمل کېدلو ته ویل کېږي کمپلیټ. خو دلته به زه کمپلیټ نه لګوم، دلته به زه د ورب تړ فارم لګوم او د کمپلیټ تړ فارم دی completed. he will have completed او په اخر کې ابجیکټ یعنی هغه څه پس چې کار شوی دی نو زه به ولګوم his work او د his work مطلب دا دی د هغه کار او سنټنس دا شو he will have completed his work. he will have completed his work یعنی هغه به خپل کار مکمل کړی وي. بل اگزامپل هغوی به میچ ګټلی وي یعنی کله چې موږ ته ملګری ووایي اکثر لا راځئ ځو ګراوند ته خو بیا ورته موږ وایو چې نه ناوخته دی اوس به میچ شوی وي او زموږ ټیم به میچ ګټلی هم وي یعنی اندازه لګو هغوی به میچ ګټلی وي. نو کله چې دا سنټنس د انګلیش ته ټرانسلیټ کوم هغوی به میچ ګټلی وي نو د ټول ناول فارموله وای سبجیکټ ولګو یعنی چا به میچ ګټلی وي نو موږ ته به جواب میلاو شي هغوی به میچ ګټلی وي او د هغوی دپاره استعمالیږي دی THEY دی او د دې مطلب دا دی هغوی. او په دویم نمبر فارموله وای ویل هیو ولګو لا شل هیو ولګو. نو دلته به زه ویل هیو ولګوم ځکه دلته سبجیکټ نه آی دی نه وی دی نو دلته به زه ویل هیو ولګوم دی ویل هیو. او په دریم نمبر فارموله وای ورب ولګو نو دلته څه کار شوی دی دلته ګټل شوی دی او ګټلو ته ویل کېږي وین. خو دلته به زه وین نه لګوم دلته به زه د ورب تړ فارم لګوم او د وین تړ فارم دی won WON won. they will have won او په آخره کې object یعنی میچ او سنټنس دا شو they will have won the match یعنی هغوی به میچ ګټلی وي. they will have won the match هغوی به میچ ګټلی وي. او اخیری اگزامپل مونږ به مونځ کړی وي یعنی ته چې راځې راځې نو مونږ به مونځ کړی وي. نو کله چې دا سنټنس د انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو د ټول ناول سبجیکټ یعنی چا به مونځ کړی وي نو موږ ته به جواب میلاو شي مونږ به مونځ کړی وي نو زموږ دپاره په انګلیش کې استعمالیږي وي. په دویم نمبر وس فارموله وای ته دلته ویل هیو ولګو لا شل هیو ولګو. دلته سبجیکټ وی دی یعنی کارکوونکی وی دی نو دلته به مونږه شل هیو ولګو ځکه تاسو ته ما ویلو چې کله سبجیکټ آی وي یا وی وي نو د هغې نه بعد بیا مونږه شل هیو لګو. نو دلته سبجیکټ وی دی نو مونږ به شل هیو ولګو وی شل هیو. او په دریم نمبر فارموله وای ورب ولګو یعنی څه کار پکې شوی دی په دې کې مونځ ادا کول شوي دي او مونځ ادا کولو ته ویلی کېږي آفر. خو دلته به زه آفرډ ولګوم ځکه آفر دی تړ فارم دی او په آخره کې ابجیکټ یعنی په څه چې کار شوی دی او دلته په مونځ کار شوی دی او مونځ ته په انګلیش کې ویلی کېږي prayer. او سنټنس دا شو we shall have offered the prayer یعنی مونږ به مونځ کړی وي. اوس د دې ټینس نیګیټیو سنټنسز او نیګیټیو سنټنسز هغه جملو ته ویل کېږي چې په هغې کې یو کار نه وي شوی لکه څنګه هغوی به خپل کار نه وي مکمل کړی هغوی به میچ نه وي ګټلی هغوی به روټۍ نه وي خوړلې موږ به تلاوت نه وي کړی وغیره وغیره. نو دې ته ویل کېږي نیګیټیو سنټنسز. او د نیګیټیو سنټنسز د جوړولو لپاره صرف او صرف په فارموله کې چې کومه هیلپینګ ورب دی یعنی ویل هیو دی لا شل هیو دی نو د دې په میانځ کې به صرف مونږه ناټ ولګو که سبجیکټ آی وو یا وی وو نو د شل نه بعد به ناټ لګو او بیا به ته هیو لګو. که سبجیکټ د آی او وی نه علاوه نو بیا به د ویل نه بعد مونږه ناټ لګو او د هغې نه بعد به بیا مونږه هیو لګو. خو راځئ په اگزامپل سره به پې ډېر ښه پوه شئ. فار اگزامپل زما ته د پښتو سنټنس دی هغوی به میچ نه وي ګټلی یعنی مونږ ګیسینګ کوو اندازه لګو چې هغوی به میچ نه وي ګټلی. کله چې دا سنټنس د انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو د ټولو ناول سبجیکټ یعنی چا به میچ نه وي ګټلی هغوی به میچ نه وي ګټلی او د هغوی دپاره په انګلیش کې استعمالیږي دی. او په دویم نمبر به دلته مونږ ولګو will not have they will not have. او په دریم نمبر فارموله وای د ورب تړ فارم ولګو نو دلته څه کار شوی دی دلته ګټل شوي دي او ګټلو ته ویلی کېږي win او تړ فارم یې دی won. they will not have won او په آخره کې
object یعنی هغه څه پس چې کار کیږي. نو دلته به مونږه د match ولګو او سنټنس دا شو they will not have won the match او مطلب یې دا شو چې هغوی به میچ نه وي ګټلی. بل اگزامپل هغه به سکول ته نه وي تللی یعنی مونږ د یو جینۍ په اړه اندازه لګو ګیسینګ کوو او مونږ وایو چې هغه به سکول ته نه وي تللی. نو کله چې دا سنټنس زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو د ټول ناول فارموله وایي سبجیکټ ولګو یعنی څوک به سکول ته نه وي تللی څوک په دې جمله کې کار کوي نو موږ ته به اټومیټیکلی جواب میلاو شي هغه به سکول ته نه تللی او د هغې دپاره استعمالیږي شي. په دویم نمبر فارموله وایي will not have ولګو لا shall not have ولګو. نو دلته به زه will not have ولګوم ځکه چې سبجیکټ I هم نه دی او we هم نه دی. نو دلته به زه will not have ولګوم she will not have او په دریم نمبر د ورب تړ فام. نو په دې جمله کې څه کار شوی دی په دې جمله کې تلل شوي دي او تللو ته ویلی کېږي go. خو دلته به زه go نه لګوم دلته به زه د go تړ فام لګوم او د go تړ فام دی gone go went gone او په آخره کې object یعنی هغه څه په څه چې کار شوی دی. نو دلته په سکول کار شوی دی نو زه به سکول ولګوم او سنټنس دا شو she will not have gone to school یعنی هغه به سکول ته نه وي تللی. خو که چېرته زه ووایم زه به سکول ته نه یم تللی یعنی راځه زه به سکول ته نه یم تللی نو صرف او صرف د سبجیکټ شي په ځای به مونږه آی ولګو یعنی د ځان په باره کې خبره کوو او دا will not have چې کومه دی د دې په ځای به بیا مونږه shall not have ولګو ځکه چې سبجیکټ به بیا آی شي که نه او تاسو ته ما ویلي چې د آی نه بعد shall not have لګیږي. نو دا سنټنس به بیا داسې شي I shall not have gone to school یعنی زه به سکول ته نه یم تللی. او په آخره کې د دې ټینس انټراګیټیو سنټنسز او انټراګیټیو سنټنسز هغه جملو ته ویلی کېږي چې په هغې کې مونږ د چا نه سوال کوو پوښتنه کوو کوېسچن کوو. لکه څنګه آیا هغې به میچ ګټلی وي آیا هغې به خپل کار مکمل کړی وي آیا هغې به را رسېدلی وي وغیره وغیره. نو کله چې هم مونږ داسې قسم له خبرې کوو نو دې ته ویلی کېږي انټراګیټیو سنټنسز یعنی سوالیه جملې. خو اوس خبره دا ده چې د دې ټینس سوالیه جملې یعنی انټراګیټیو سنټنسز به مونږه څنګه جوړو. نو طریقه یې انتهایي اسانه ده خو چې صرف هم پې څوک په صحیح طریقې سره پویه کي یعنی څوک درته په صحیح طریقې سره وښایي. صرف او صرف شل یا ویل دا به د سبجیکټ نه دې غاړې ته راواړو په دویم نمبر به سبجیکټ ولګي په دریم نمبر به هیو ولګي او باقي هم هغه فارموله ده د ورب تړ فام دی او په آخره کې ابجیکټ او ساین اف انټاروګیشن. فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سنټنس دی او سنټنس داسې دی آیا هغې به تلاوت کړی وي یعنی زه ستا نه تپوس کوم آیا هغې به تلاوت کړی وي یو ګیسینګ دی یو اندازه لګوم آیا هغې به تلاوت کړی وي. نو کله چې دا جمله د انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو د ټولو نه اول فارموله وایي یا ویل ولګو یا شل ولګو. نو دلته د هغې په باره کې خبره کېږي نو دلته به زه ویل ولګوم ویل. په دویم نمبر سبجیکټ یعنی څوک کار کوي هغې کار کوي د هغې په اړه پوښتنه شوې ده او د هغې دپاره استعمالیږي دی. نو زه به دی ولګوم ویل دی او په دریم نمبر فارموله وایي هیو ولګو ویل دی هیو او په آخره کې د ورب تړ فام. په دې سنټنس کې یعنی په دې جمله کې ابجیکټ نشته نو زه په آخره کې د ورب تړ فام ولګوم او ورب ویلی کېږي په جمله کې چې څه کار کېږي. نو په دې جمله کې څه کار شوی دی تلاوت پکې شوی دی او تلاوت ته ویلی کېږي ریسایټ. خو دلته به زه ریسایټ نه لګوم دلته به زه ریسایټډ لګوم او په آخره کې ساین اف انټاروګیشن او سنټنس دا شو ویل they have recited will they have recited یعنی آیا هغې به تلاوت کړی وي او اخیری اگزامپل آیا ما به خپل کار مکمل کړی وي یعنی ته چې رارسې نو آیا ما به خپل کار مکمل کړی وي. نو کله چې دا سنټنس د انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو د ټولو نه اول فارموله وایي ویل ولګو لا شل ولګو. نو دلته به زه شل ولګوم ځکه چې دلته زه د خپل ځان په اړه خبره کوم او کله چې مونږ د آی په باره کې لا د وی په باره کې خبره کوو نو د هغې نه مخکې بیا شل لګېږي. نو دلته به زه شل ولګوم شل او په دویم نمبر سبجیکټ یعنی څوک کار کوي نو زه کار کوم شل آی هیو
او په دریم نمبر ورب او ورب ویل کېږي په جمله کې چې څه کار کېږي. نو په دې جمله کې څه کار شوی دی؟ په دې جمله کې مکمل کېدل شوي دي او مکمل کېدلو ته ویل کېږي کمپلیټ. خو دلته به زه کمپلیټ نه لګوم، دلته به زه د کمپلیټ تھرډ فارم لګوم او د کمپلیټ تھرډ فارم دی completed. shall I have completed او په آخره کې object یعنی هغه څه پس چې کار شوی دی. نو دلته به زه ولګوم my work او د my work مطلب دا دی یعنی زما کار او په آخره کې sign up interrogation او سنټنس دا شو shall I have completed my work یعنی آیا ما به خپل کار مکمل کړی وي. shall I have completed my work آیا ما به خپل کار مکمل کړی وي. زه امید لرم چې تاسو به په دې ټینس باندې پوه شوي یئ، یعنی تاسو به په فیوچر پرفیکټ ټینس باندې پوه شوي یئ. خو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو ته په انګلیش کې په پارټس آف سپیچ کې ایکټیو وایس، پیسیو وایس کې، ټینسز کې یا په هر ځای کې څه مشکلات وي، په یو ځای کې کنفیوز یئ، نو تاسو بالکل د یو کمنټ په ذریعه باندې زموږ نه پوښتنه کولی شئ او انشاءالله موږ به 100% کوشش کوو، 100% ټرای به کوو چې ستاسو دا کنفیوژن لرې کو، یعنی ستاسو دا مسله حل کو. تھینک یو سو مچ. سی یو نیکسٹ ټایم. د لوی الله په امان. ګډ بای.